بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو، د څېړنې د میتودولوژي په اخرني څپرکي کې چې 15 څپرکی دی، موږ او تاسې به د څېړنې د راپور لیکلو پر برخه باندې کار وکړو. معمولا موږ او تاسې تر دې مهاله پورې د څېړنې د میتودولوژي د کورس هغه ټوله منځپانګه کې چې څومره عناوین او مضامین شامل وه هغه ټوله مطالعه کړله، او دې ته راورسېدلو چې موږ او تاسې نور وتوانیږو چې څرنګه یو معیاري څېړنیز راپور ولیکلو. د څېړنیز راپور څخه هدف یا ریسرچ ریپورټ چې موږ او تاسې ورته وایو، دا کېدلی شي ستاسې مثلا ریسرچ پیپر اوسي، څېړنیزه مقاله وي، ستاسې د لیسانس مونوګراف کېدلی شي، ستاسې ماستري یا دکتورا تیسیس کېدلی شي، او یا داسې نور ادر ریسرچ ریپورټ کېدلی شي یاد کړو. که چیرې موږ اکاډمیک ساحې ته ځان داخل کړو، نو موږ او تاسې به دا ووایو چې یو څېړنیز راپور چې لیکل کېږي هغه د یو څو عناوینو مشخص لرونکی دی چې هغه په یو سټانډرډ توګه په نړیواله سطح باندې منل شوی اړخ دی. یو د هغه څخه چې کله تاسې شروع ورباندې کوئ انټروډکشن چاپټر دی، یعنی اول چاپټر یې څه دی یا اول څپرکی چې موږ او تاسې لیکو هغه انټروډکشن دی، چې په انټروډکشن کې معلومداره خبره ده چې موږ او تاسې به د موضوع پر بیکګراوند باندې غږیږو. ځینې پوهنتونونه دا معیارونه لږ څه تغییر کړي په څه ناسب ځای کې، د هغه سره ترڅنګ پرابلم سټیټمنټ غږیږي تاسې چې معمولا ستاسې څېړنې ستونزه څه ده، د هغه سره ترڅنګ څه ناسه تاسې به د څېړنې پر پوښتنو غږیږئ چې تاسې څه پوښتنې لرئ. البته د دې در مخه باید تاسې ابجکټیوز ولرئ. زه به دلته په دې ځای کې ابجکټیوز راولمه، په دې کې به زه څېړنې پوښتنې راولمه، او که چیرې هایپاتسیس وه خو ډېر ښه وي، که نه هغه تاسې ور اچولی شئ. مثلا د ستاسې د موضوع موثریت یا ستاسې د څېړنې موثریت significance of the study دا تاسې ور اچولی شئ. همدارنګه ځینې وخت بعضې constraints محدودیتونه د څېړنې هم ور اچوي، بعضې مثلا په دې ځای کې ځای نه ورکوي. ستاسې structure of the study مثلا کولی شي هم دلته واچوي، بعضې بیا په دریم څپرکي کې ځای ورکوي، هغه د پوهنتون پر عمومي شکل باندې پورې اړه لري. د دې سره ترڅنګ مثلا یو بل مهم چې دی کومه ساحه په نظر کې ساتي، کوم علمي ساحه ده یا سکوپ اف د سټډي، ستا د ساحې سکوپ څه دی، دا به هم ټوله تقریبا دا لیول به ستاسې په انټروډکشن کې ځای پر ځای شي. د دې څه وروسته دوهم چاپټر چې دی هغه لیټریچر ریویو دی، او همدارنګه تیوریټیکل بیکګراوند یا تیوریکي شالید چې موږ او تاسې ورته وایو. په دې کې خو نو معلومداره خبره ده چې یو به لیټریچر خپله پکښې شامل سي، تیرې څېړنو ته کتنه چې ټوله به تاسې د خپلې موضوع اړوند ګورئ، تحلیلوئ بیا. د همدارنګه د دې سره تیوریټیکل فریم ورک یا تیوریکي جوړښت یا شالید به هم به تاسې دلته ډیزاینوئ چې کومې تیوري سره ستاسې د موضوع ارتباط سته، چې په هغه کې بیا کانسپچوال فریم ورک هم دلته شاملیږي، خو بعضې بیا په دې ځای کې شاملوي، یعنی کانسپچوال فریم ورک بعضې بیا په لومړی څپرکي کې ځای پر ځای کوي او ږدي. دریم چاپټر چې دی هغه د څېړنې میتودولوژي چاپټر دی، په موږ او تاسې چې یادوري ورته کو ریسرچ میتودولوژي، دا په دې کې راشي. په دې کې نو ټوله مواد مثلا که زه دا دلته پر دې ځای باندې یاداشت ونیسمه، ځکه چونکې دا کې ډېر شیان لیکل کېږي، صفحه به ټوله منظمه ونیسي. مثلا کولی شو په دې کې موږ ستاسې ریسرچ تر ټولو مهم شی چې دی د څېړنې ډیزاین د مکمل باید په دې ځای کې تشریح شي. د دې سره وروسته انسټرومنټس باید واضح شي، ستا د څېړنې انسټرومنټس هغې څه دي چې کارېږي د ډاټا د راټولو لپاره. د ډاټا د کولیکشن میتدز چې کوم دي دا به هم په دې ځای کې وضاحت ورکول کېږي، کارېږي. همدارنګه ټایپس اف ډاټا، د کوم ډول ډاټا ده ستا، دا به هم په دې ځای کې معلومیږي.
کوم ډول ریسرچ دی خو هغه خپله په ریسرچ ډیزاین کې تاسې کولی شئ هغه مشخص کړئ. مثلا ستاسې سامپل چې مثلا لري سامپلینګ ستراتیجیانې باید په دې ځای کې واضح شي، یعنې چې په دې کې هغه ستاسې سامپلینګ فریم ورک سره کم دی، د نمونې ټاکنې جوړښت مو سره کم دی، خپله نمونه سره کم راوځي، ستاسې سامپل سایز به سره کم کیږي، سامپل سایز ډیټرمینیشن به سره کم کیږي، په کوم تخنیک په تاسو سامپل سایز ټاکئ. ټول هر هغه څه چې د څېړنې د میتودالوژي د څېړنې د ډیزاین مطابق په دې ځای کې راسرخي، دا به تاسې په درېیم څپرکي کې ځای پر ځای کړئ. په څلورمه برخه کې به ستاسې معمولا ډاټا انالیسیز شاملیږي، چې په دې کې به نو تاسې د ډاټا تحلیل چې هغه که چیرې تاسې فرضیې درلودلې نو هایپوتیسس ټیسټینګ به هم په دې برخه کې شامل وي، ډسکریپټیو سټاټسټکس یا تشریحي احصایه چې ټیبلونه شکلونه دا ټوله به په دې ځای کې وي، او ټوله انفرنشل سټاټسټکس استنباطي احصایې ټوله اړخونه چې هغه د ټیسټونو کارول دي هغه به هم په څلورمه برخه کې ځای پر ځای شي. دا هغه برخه ده چې تاسې معلومات راټولوئ بالاخره د دې ځای پر ځای کوئ. پنځمه برخه چې ده هغه ستاسې کنکلوژن او ډسکشن دی چې په دې ځای کې راځي. مثلا په دې ځای کې تاسې کولی شئ ډسکشن راولئ، مناقشه په دې ځای کې استعمالیږي، په دې ځای کې مثلا فایندینګز کاریږي، په دې ځای کې مثلا خپله دا کنکلوژن راوستلی شئ چې راتلی شي، او په دې ځای کې تاسې ځینې وړاندیزونه ورکوئ، هغه وړاندیزونه به پالیسي جوړولو لپاره پکاریږي، دلته کارولی شئ. شپږم چاپټر نو البته چاپټر نشو ورکولی خو برخه یې موږ کولی شو یاد کړو چې هغه اخذلیکونه دي یا موږ او تاسو چې ریفرنسز او ورته وایو. دا ریفرنسز نه بیا خپل تخنیک لري، تاسې باید منظم سافټویر کار کوي، ای پی ای اووم جنریشن اووم سټینډرډ درڅه غواړي، ایم ایل ای درڅه غواړي، شیکاګو درڅه غواړي، نور تخنیکونه ستا هلته تاسې لري. نو زیاتره وخت چې ډېر سټینډرډ مروج دي، اروپایي هېوادونه ایم ایل ای او شیکاګو کاري، اسیایي هېوادونه زیاتره ای پی ای 7 سټینډرډ شپږم سټینډرډ کاري، چې هغه تاسې کولی شئ د زوټیرو سافټویر څخه کار واخلي ورې منظم منیجمنټ درته وکړي، د منډلې سافټویر څخه کار واخلي چې منظم تخنیک درته کار کوي، د ریوټرز انجینیوټ سافټویر څخه کار واخلي انیوټ. دا درې په دنیا کې ډېر مشهوره دي چې د دې لارې څخه تاسې کولی شئ منظم تخنیک کار واخلي، بالاخره د ریفرنسینګ په سټایل کې منظم تخنیک درته راولي. اوومه برخه چې ستاسې ده هغه اپنډایسز ده. اپنډایسز یا مضممې چې موږ ورته وایو، کیدلی شي ستاسې پوښتنپاڼه ځای پر ځای شوې وي، کیدلی شي سپلیمنټري نوټونه وي، مثلا پکاریږي د څېړنې د تحلیل لپاره یا د وړاندیز لپاره یې ښکاره کولی شي. دا ټوله تاسې په اپنډایسز کې ځای پر ځای کوئ تر څو دا یو مکمل چې سره یو ځای شي یو څېړنیز راپور ځینې جوړیږي.